تازه او مهم خبر طالبانو پنجشیر ته نوی والي وګمارو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو پنجشیر ته نوی والي وګمارو. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې طالبان د مقاومت جبهې سره د نښتو زیاتوالي سره هممهاله مولوي محمد نسیم نوري د دغه ولایت نوی والي ګمارلی دی. د سرچینې په خبره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده مولوي محمد نسیم نوري د مولوي قدرت الله امیني پر ځای د پنجشیر والي ګمارلی دی. سرچینې وایي چې د پنجشیر لپاره تازه ګمارل شوی والي د هلمند ولایت اوسیدونکی دی. طالبان تر اوسه په رسمي ډول په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې مولوي قدرت الله امیني شاوخوا 10 کاله د پنجشیر نوموړ شوی والي و. د نوموړي د پنجشیر د پیریان ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر او د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب له لوري یې ملاتړ شوی. دوستانو دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.